کریم خان سرکیخیل د کاژپنګ اوسېدونکی یم. دا سوه چې شپې 12 لږ بجې ټایم 1 بجه 12 په منځ کې وه چې دا ډازو لګیا شوله په د غره کې دوله لاره اعظم السک سره ایف سی ملشا د خو پته نه لګي چې کیمه شوه کیمه نه شوه خو ګولۍ رتلې لګېدې غاټه ګولۍ کله شیري شوه کور څنګ ته بار زه په بیټکه پروت وم چې کله ګاډ دوه شوه کور طرفه زه چک شوم مول چې ته دا ګاډ ته ورشه چې کوټه ولګېده په څه شي ولګېده زه کمره نه چې روته بژبژای شه چې بژبژای شه ستی مول چې راځون مځکه ته وچاوکه چې بل روغای ستی پته نرته ولګېده مو ځنځنه وچو بژبژای شه مو ځون مځکه ته وچو خو ستی پته نرته ولګېده 2-3 ګزه کرته ولګېده ستی سوړه ونیومه کور نه لشکېدلو کله یې څېړ ونروته ستی پته نه وله یوه نیمه ګنټه مو سوړه ته تېره کړه سوړه ته لکه مو ډېر وخت تېر کړ تلای نه شو پښې مې مړې شو ګاډی نه وه د شپې بل ډازو لګیا وه پاکه خو نه ګاډی ورسره نه موټر سایکل وه دا وجه مته زه سې لږ نه واخ شوم په موقع خو څوک نه ورسره زه ګوښی وم په بیټه کې زه نامه حاجي شاه وزیر سرکیخیل سرکیخیل کې تورخیل دا د میش د غره خوته کورینه دي د شپې ډازو لګیا شوه 25 منټه کم یوه باجه وه چې ګاډۍ مې وکته خو میشه د کورینه لږ سره لرې دي غڼوب رازو وه وروره چاوان روغلل دوله ولګېدل میش ته یې پته نه ولګېده خو چې د شپې وړکي روغلل میش دا یې وړای نه شه ځکه چې ډازو لګیا وه وایي چې ژڼکی زخمي شه ده په بیټه کې نه چې دا ګولۍ ولګېدلې وه نه دا حالات دا تو خپل ولدل د ډازو د وجه نه میژ وړای هم نه شه تکلیف و مشکلات و میژ یې پرې څټولي سیز پته میش ته نه ولګېده چې معامله کې معلومه د دو په چا دو څیرې زخمی په موقع د ایو کاشه د بیټک په جارکینی کې نور څوک وینا ورسره ګوښه روت نور کورونه خدای ګولۍ باج کړي څوک بهر ولګېدل څوک مخکې څوک سټ کړي خدا خوشکوي ګولۍ رتللې د حکومت یو لري راتللې د حکیم لري راتللې یاره تقریبا مو چې ګاډۍ وکاته 12:37 منټ وي دا میژ اوان بولي خو چې غاټ وي کا وړې وي او په ټوګونه ترتیب هر شی میژ وخستې دي او زه بیا په موقع سره درک